عايزان تر ټول اوله خبره خدا کومه چې یخ ډیر دی. داسې یخ دی چې تقریبا په ډیر وخت داسې یخ راغلی نو په افغانستان کې هغه د منفي تقریبا 4 هغه د پنجشیر خواته کابل کې تقریبا 25 روان، زموږ په ښار کې تقریبا 12 ته خبره رسېدلې. نو د ګیس ډیر قلت دی زموږ په دې ښار کې. قلت دا معنا د عزیزانو چې یخ ډیر دی. هر سړی دا کوشش کوي چې زه خپل بچان دا له یخ راوګرځوم، په اسې شي باندې زه دا خپل بچان مطلب له مشکله چې دی هغه خلاص کم. بیا بعضې علاقو کې ګیسونه شته، بعضې علاقو کې ګیسونه نشته. بیا چې په کوم علاقو کې ګیسونه شته هغه قرار بېغمه ناست دي، ماشاءالله به ووایو. او چې په کوم علاقو کې ګیسونه نشته در په در خانه یې خراب وي. بیا په دې کې څومره ډېر مړي چې دي هغه وسولو. اوس دا تېره هفته کې تاسو وګورئ، یو کور تازه شادي شده ځوان او کور والا، اوس ګیسونه نشته په علاقو کې. بیا که ګیس شته مازې معمولي قدر شته، بیا دی دا ګیس ولګي، هغه د شپې لوډ شیډینګ چې دی هغه ورباندې راسي، ګیس بند سي، دی بیده سوي، بیا بیرته د شپې ګیس راسي. نو ستا څه فکر دی دغه ګیس چې واپس رالی دا به آبادي جوړوي که بربادي جوړوي؟ اوس تا اندازه ولګوه د یوه کوره څه 5 کشنیان چې دي هغه جنازې وړل کېږي. د خدای بیچاره مزدور د ماښام پر ګوله باندې حیران، لیکن دلته 5 بچان صرف د ګیس د وجې چې دی هغه ولاړو د همیشه دپاره له دې دنیا. بیا یو بچی پیدا کېده، لویېده، تر دې ځای را رسېده، دا څو محنت و منډه غواړي. هلته هغه ځوان هلک نوې جوړه تازه شادي شده میاشت 2 بې کېږي، هغه ولاړو. زه منم چې په دې کې زموږ غفلت ډېر دی چې موږ ولې ماښام ګیس چې دی هغه لګولی پرېږدو. نه د پکار چې موږ داسې کار وکړو. د الله رسول منع کړې ده چې تاسو ماښام پرېوځئ، خامخا دا اور چې دی هغه بندوئ. خو لیکن خبره دا ده چې ټوله ورځ ګیس نشته، ماښام یو ساعتکی ګیس رالی چې رالی اوس یخې کمرې دي، بچان دي، ځان دی، ګیس به خامخا لګوئ چې ودې لګوئ. بیا تر ټولو لوی غفلت چې دی هغه د ګیس والاو دی. راولاړ شي په نیمه شپه باندې دی لوډ شیډینګ چې دی هغه شروع کړی دی، پر 12 بجه باندې ګیس ولاړ شي. چې ولاړی بیا ګنټه بعد ګیس بیرته رایله کې. اوس ته ووایه زه منم چې زه غافله یم، زه منم چې زما خطا ډیره ده، زه منم چې زما د لاسه ماته راپېښه سوله، لیکن دا نو بیا ډیره منم چې تا ماته قصدن راپېښه کړله. ته په دا خبرې چې نیمه شپه ده دا خلک د یخ مري، که دی نه دی بچان یې مري، هغه یو ساعتکی د کمرې د ګرمېدو دپاره ترتیب برابر کړي، هغه ته د شپې ګیس ورباندې بوځي. او بیا نتیجه څه شته؟ نتیجه یو کورم خراب سو په دا اوس هفته کې، بل کورم خراب سو، د 5 کشنیانو جنازې ولاړې، بل کورم خراب سو چې هغه تازه جوړه د شادي د واده چې کومه وله، یعنې خاوند د کور والا. د دې پوښتنه موږ د چا وکړو؟ یاره ګیس والاو نه رحم وکړي پر دې انسانانو. په خدای دې مې قسم وي که زما په لاس کې دا خبره سي، سپیان نه دي سپیان، پر سپیانو والله که زه دا ترتیب وکم چې یو سپی زه د داسې لارې چې دي هغه وژنم، والله کې د کافرانو سره وکم. لیکن ته د خپل اولس سره کوې، د خپل وطنوالانو سره کوې، د خپل قومو سره کوئ. یاره مجبوري ده. خلک حیران دي، زه انګېټۍ چیرې ولګوم، زه کویله چیرې کښېږدم، زه بوټي چیرې کښېږدم، زه ګوټکې چیرې کښېږدم. ولې ظالمانو ظلم مه کوئ، رحم وکړئ پر دې قوم باندې. قوم یې تباه او برباد کوي، پروا نه لري. خدای دې ګر څه دا بیلان تا ته نه یې درکړي، ته وژنې. ته ووایه تا د دې خپلې محکمې سره څه کړي دي؟ پر ما چې رالی هم بیا شاه ولی الله یې، پر ما چې راسي هم شیخ زکریا یې، پر ما چې راسي هم حضرت حسن بصري یې. لیکن چې هلته ستا و خبرو ته وګوره چې دا یو په دفترانو کې څومره لوی کرپشن روان دی، 2 کسان ځینې وباسئ. هغه کسان بیا پر ما باندې مطلب دا کوي چې یاره تی بلا نه ورکوئ، یاره خامخا به داسې در پېښېږي. منم چې زه غافله یم، منم چې له ما خطا سوې ده، خو زه مجبوره وم. ما د خپلې مجبورۍ یخ په مخ اخیستی وم، بچان له یخه راسه مړه کېدل، هغه ته راولاړ شه تا په دا حال کې راباندې مړه کړو. دا دنیا ده عزیزانو. پرون په سعودي کې فوټبال میچ، تاسو ته به خبر یې
فوټبال میچ النصر الحلال دا دوا مطلب هغه جلا جلا د دې خپل هغه څه شي بولي ګروپان دي یعنی دا خلک راولاړ سو یو ټیکټ یې داسې کښېښوی چې هغه ټیکټ یې بیا نیلام کوي نیلام دا معنا خبره د 2,60,000 سره لراله په 60,000 باندې یو ټیکټ وسو په 60,000 1 کروڑ ریال 1 کروڑ ریال ټیکټ ور باندې وکړي څوک راغلي دي فوټبالران راغلي دي چیرې راغلي دي ریاض لا راغلي دي نو بیا په هغه کې تقریبا دا 50 کروڑ روپۍ جوړیږي یو ټیکټ مشرف الغامدي دا یو تاجر دی د سعودي هغه راولا دا ټیکټ یې وکړي نو په دې ټیکټ کې څه شته په دې ټیکټ کې دا دی چې ته دننه رالې د کلاړیانو سره ملاوېدلی شي تصویر ورسره اخیستلی شي ساتکۍ ورسره کښېنستلی شي دا یو د رونالډو سره ناسته په 50 کروړه یو ټیکټ دی هغه هم د 2-5 منټو دپاره ته د دې سره کښېنستلی شي یو هغه دی یو دا دی هغه به د قیامت په ورځ د الله په دربار کې څه جواب لري او زموږ هغې په دا دومره عظیم دربار کې څه جواب چې دی هغه ورکوو صحیح سلوک گیس والا ته خواست کوو مشرانو ته جیم ته خواست د خدای دپاره ظلم مه کوه ظلم نه دی بس دا ستا سره ظلم دی ته دا خلک برداشت که ستا د کمپنۍ سره د گیس دفتر سره ظلم دی خو ما د وژلو حق یې څوک نه لرو نه زه حق لرم ستا نه ته حق لرې زما ځکه دا ته ورسه کوچني بچیان 5 د یوه کوره ځي نو تا ته هلته پته لګېږي ورسې د مور پلار یې څه پوښتنه وکړئ دا چې د چا د کوره پیښه سوي هغو څه پوښتنه وکړئ الله رب العزت پر دا وطن ورحمیږي الله دې نور په امتحان کې نه اچي الله دې دا سیاسیان سره جوړ کړي که نه یې خدای دې دی در په دره کې دی دې ورک کړي لکه دا وطن چې تباه و برباد کړي وطن مې کوم ځای ته راورسوي بس الله رب العزت یې نه راباندې نړوي الله دې دا وطن نه راباندې نړوي الله دې دا وطن شاد و آباد لري موږ که شاد و آباد په دې وطن به شاد و آباد یو که موږ برباد موږ په دې وطن باندې برباد یو چې کله خدا نه خسته زموږ وطن برباد شي الله دې نه بربادوي الله دې نه بربادوي چې د کوم چا په کورو کې دا مشکلات راغلي دي الله دې د هغو وزله وکړي الله دې بابا وادي ته دومره صبرونه ورکړي چې هغه صبر د دې د جنت ذریعه چې د هغه وګرځي او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې یاره زه په نیمه شپه ګیس لګېدلی پرېږدم او بیا هغه ما ته دومره لوی مشکل جوړ شي څه به زه لاره وړم څه ته لاره ویسه بیا به انشاءالله العزیز خبره تر مرګه نه رسېږي او که ته پر ما باندې پوره قانون لاګو کوې او بیا به زما د کوره جنازې وځي ډېره درنه خبره ده ته پر دا خلکو رحم وکړه الله به پر تا باندې رحم وکړي الله به بیا ستا کور ته نه درسوي خیر عزیزانو